ورزشي معلوماتو لپاره موثقه سرچینه مومن سپورتس. د مومن سپورتس یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. که تر اوسه مو مومن سپورتس یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب یې کړئ او که سبسکرایب کړی مې نو نورو ملګرو سره هم شریک کړئ ځکه له یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو او خبر سره تاسو سره حاضر شوی یم او خبر څه داسې دی چې د افغانستان د کرکټ پورې اړوند دی. ویل کېږي د انګلستان رسنۍ او خبريالان داسې معلومات ورکوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره ګمارل شوی مشر روزونکی ګرام تارپ چې 52 کاله عمر لري هغه سخت ناروغ دی او تر اوسه پورې په شفاخانه کې بستر دی او د سخت جدي تداوی او درملنې او مراقبت لاندې دی. دا چې روغ بشي روغ منشي معلومه نه ده. د کورنۍ هم تر اوسه پورې د ناروغتیا په اړه باندې معلومات نه دي ورکړي خو وایي تر سختې د تداوی او ټریټمنټ یا درملنې لاندې دی. ګرام تارپ تقریبا 100 ټیسټ سیالۍ د انګلستان لپاره ترسره کړي دي. هغه روان کال د انګلستاني کرکټ ملي لوبډلې له روزنې څخه لرې شو. مرستیال روزونکی وکړه چې انګلستان په استرالیا کې 4-0 په ایشز ټیسټ سیالیو کې ماتې وخوړه. یوازې د ټیسټ سیالیو ماتې نه وي بلکې نوموړی په یوې ویډیویي پیغام چې هغه د استرالیوي پولیسو څخه ویډیو کړې وه کله چې هغوی راغلي وو چې د یو محفل مخه ونیسي چې په هغې کې استرالیا او انګلستاني لوبغاړو شراب څکله او هغه صحنه نوموړي فلم برداري کړې وه او هماغه اوپن یا خلاصه فضا کې هغه سیګرټ هم څکله. نو د هغه بد اخلاقۍ او د ډسپلین نه مراعاتولو له کبله نوموړی له دندې لرې شو. داسې ویل کېده چې نوموړی به د میډل 6 کاونټۍ روزنه ترلاسه کړي خو هغه روزنه هم بل انګلستاني ته ورکړل شوه. خو مارچ میاشت وه څو میاشتې وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ نوموړی د مشر روزونکي په توګه باندې اعلان کړ. دا چې نوموړي سره په سیالۍ کې څوک زموږ معلومات دا دي چې عبدالرزاق، اظهر محمود، مصباح الحق یو شمېر نورو هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکي دندې ته نوملیکنه کړې وه. خو کرکټ بورډ ګرام تارپ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه باندې اعلان کړ. ویل کېده چې ګرام تارپ به د اپریل په پای کې چې کرکټ بورډ کومه ژمنه کړې وه دا خبره دي چې ځان نه کومه کرکټ بورډ چې کومه خبره کړې وه او پریس ریلیز دوی ورکړی و چې ګرام تارپ به د کرکټ ملي لوبډلې سره په وروستي کمپ کې چې یونس خان او عمر ګل پکې وو په عربي اماراتو کې ترسره شو په هغې کمپ کې به نه خو اپریل په وروستیو کې به نوموړی له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره یو ځای کېږي. انګلستاني رسنۍ او انګلستاني ورزشي خبريالانو دا خبر ورکړی دی چې ګرام تارپ د اپریل په وروستیو کې له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره روزنه پیل کړې ده. خو داسې کوم شواهد ویډیو عکس نه ترسره کېږي نه کرکټ بورډ په دې اړه خبر ورکړی دی چې ګرام تارپ د اپریل په وروستیو کې عربي اماراتو ته راغلی او که نه خو ښکاري چې د نوموړي قرارداد اپریل پای څخه یا د مۍ له لومړیو څخه له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره پیل کېږي. خو دا چې نوموړی راغلی دی دنده یې شروع کړې ده دنده یې بل کړې ده او که نه په دې اړه هېڅ قسم معلومات نشته او خبره لا هم په دې سره نوره هم سیریس کېږي او وروسته کېږي چې ګرام تارپ اوس ناروغ دی سخت ناروغ دی او د انګلستان په هیواد کې نوموړی تر سختې درملنې لاندې په روغتون کې بستر دی. افغان کرکټ ملي لوبډله باید په همدې میاشت کې لاړه شي زیمبابوې ته ځکه په جون په 12مه به افغانستان لومړی نړیواله ورځنۍ سیالۍ له زیمبابوې سره په زیمبابوې کې ترسره کوي. دویمه به په 14 د جون او وروستۍ درېیمه 15 ورځې لوبه که شل ورځې او ټیسټ سیالۍ برابرې نه کړي نو دغه درې 15 ورځې لوبه د جون په 12مه 14مه او 14مه نیټه ترسره کیږي. همدا وخت چې ګرام تارپ راشي افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په کابل او یا هم په عربي اماراتو کې او هم په قطر کې یو ځای شي. خو
د راتګ په اړه باندې د دندې پیلېدو په اړه باندې کرکټ بورډ د تل په څیر باندې خاموش دی، هیڅ نه وایي او یا هم معلومات نه لري. خو موږ تاسو ته د وومن سپورټس یوټیوب چینل لارې دا خبر درکو چې ګرام ټاپ سخت ناروغ دی. د انګلستاني رسنیو د انګلستاني خبريالانو په حواله او نوموړی د ناروغتیا په اړه هم د نوموړي کورنۍ هیڅ نه وایي، خو تر سخت جدي مراقبت لاندې دی. دا چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې روزونکی دی، موږ به دعا کوو چې نوموړی ژر تر ژره روغ او د افغانستان د کرکټ د خدمت لپاره روغ شي او راشي خپله دنده پیل کړي، ځکه زیمبابوې ته د سفر ډېر کم وخت پاتې دی. افغان کرکټ بورډ او لوبډله لوبغاړي اوس مهال په زرغون جام سیالیو باندې بوخت دي، خو دغه بوختیا تر ډیره دوام نه کوي. نو پکار ده چې افغان کرکټ بورډ د خپل روزونکي غم وخوري او د زیمبابوې په وړاندې سیالیو ته د پوره آمادګیو او چمتووالي سره روان شي. دا هغه معلومات چې موږ ترلاسه کړي تاسو سره شریک کړ. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله په امان.